تر چین د واخان د سړک د لومړنیو کارونو پای ته رسیدل په اړه د افغانانو او مسؤلو چارواکو غبرګونونه. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د واخان دهلیز لومړني کارونه چې پکې د سړک جوړول کیندنه او د دغه دهلیز د 50 کیلومتره جغل اچونه شاملېږي پای ته رسېدلې دي. د دغه لارې د جوړولو چارې چې بدخشان ولایت د چین له یرکند سیمې سره نښلوي د 50 کیلومتره په اوږدوالي سره پروسه کال د کوچني پامیر له بازای ګمبد سیمې پیل شوی. اوس له یو کال وروسته د دغه سړک د جوړولو چارې د چین او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې صفري نقطې ته رسېدلې دي. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت چارواکو ویلي چې د واخان سړک جوړول له چین سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره مهم دی. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان نجیب الله هارون رسنیو ته ویلي د بدخشان واخان ولسوالۍ د بازای ګمبد سیمې څخه د چین تر صفري نقطې د خما سړک د جوړولو لومړنۍ چارې د 50 کیلومترو په اوږدوالي او د 390 میلیونه افغانیو په لګښت پای ته ورسېدې. د بدخشان یو شمېر اوسېدونکي وایي که په دغه ولایت کې بنسټیزې پروژې عملي شي نو دوی ته به همکاري زمینه برابره شي. د بدخشان اوسېدونکی معراج الدین رسنیو ته ویلي د ورېښمو لار د بدخشان خلکو له پخوانیو هیلو څخه ده او موږ ډېر خوشحاله یو چې دغه لار پرانیستل شي او د سوداګرۍ لپاره د استفاده شي. د بدخشان د پامیر اوسېدونکی کره خان وایي سړکونه د جوړ شي، پل او پلچکونه د جوړ شي، له چین سره د تګ راتګ زیات شي او افغانستان د له چین سره ونښلول شي. له بل پلوه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د واخان دهلیز له لارې د افغانستان او چین په نښلېدو سره به د دواړو هېوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې لا پسې پراخې شي.